الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. محترم معزز ورنو د امام ابن رجب رحمه الله کتاب مکاته لطائف المعارف. اغا د هغه چا یو عجیب حکایت یا واقعا نقل کړي د کم څوک چې ډیر تلاوت کوي یا روزدار وي روزه نیسي. وایي چې کله عبدالله ابن غالب رحمه الله وفات شه او بیا دفن کړ، کان یفوح من تراب قبره رائحة المسک. د قبر څخه یو داسې خوشبویي راپورته کېدله لکه د مسکو. دا مسک یا مشک ورته ویل کېږي. داسې خوشبویي ده چې په تمامو خوشبویانو کې دا یو ځانګړتیا لري، یو ډېره عجیبه خوشبویي ده. د قبر څخه د دې خوشبویي راوتله، د کلي او د علاقې خلک ټول ورته حیران وو. نو د دوی د علاقې یو سړي عبدالله ابن غالب رحمه الله په خوب ولید. بیا د دې سوال ځینې وکړ په خوب کې چې دا ستا د قبر څخه یو داسې خوشبویي راوځي چې د مشکو په رقم ده، دا څه وجه و؟ دا د کوم عمل په وجه؟ نو بیا عبدالله ابن غالب رحمه الله ورته ویل تلک الرائحة التلاوة والضمع. دا خوشبویي چې تاسې زما د قبر څخه بهر د باندې حس کوئ، دا د تلاوت خوشبویي ده. دا د قرآن عظیم الشان تلاوت چې به ما کوه په قبر کې الله رب لا یزال دغسې نعمت راکړي چې دا خوشبویي زما په قبر کې ده، زما د قبر څخه د باندې تاسو ته دروځي، تاسو حس کوئ. او دویم شی هغه لوږه ده، د روژو لوږه چې ما روژې نیولې، د روژو د نیولو په نعمت کې په بدله کې د هغې په اجر او په بدله کې رب لا یزال ما ته دغسې لوی نعمت راکړ. زه په قبر کې ډېر په راحت باندې یم. او دا شان دا خبره په یو حدیث کې هم نقل ده. حدیث شریف کې دا راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې کله د قیامت په ورځ روژاتیان د خپلو قبرونو څخه راپورته سي، نو دوی به پیژندل کېږي د دوی د خولې یا د ساه په خوشبویي باندې چې دوی روژاتیان وه. نو په روژه کې چې دا د انسان د خولې کومه یو قسم د معدې ګیس راوځي یا یو قسمه بوی راوځي، دا الله رب العزال ته ډېر محبوب دی. نو د قیامت په ورځ به هم د دغه روژاتیانو د خولې څخه داسې خوشبویي راوځي لکه د مشکو. روژاتیان به د قیامت په ورځ په دغه خوشبویي باندې پیژندل کېږي چې دا په هغه دنیا کې روژاتیان وو، په دغه دنیا کې دغسې لویه درجه په برخه ده چې د خولې څخه یو قسم خوشبویي پورته کېږي. افواههم اطیب من ریح المسک. د دوی خولې یا د دوی د خولو د هوا چې راوځي ساه، دا به دومره خوږه وي، دومره به شیرینه وي چې د مسکو تر بوی بله دا شیرینه او خوږه وي، او د هغې نه بله ډېره جذاب وي. نو معززو پر مونږ او تاسې باندې هم د روژې مبارکه میاشت روانه ده. نو دغه میاشت د تلاوت میاشت ده، دا د قرآن عظیم الشان میاشت ده، دا د رحمتونو میاشت ده، دا د مغفرت او د برکاتو میاشت ده. په دې کې انسان باید چې څومره کوشش کېږي هغومره زیات تلاوتونه وکړي او دا روژې په یو ډېر اخلاص باندې ونیسي، خاص د الله رب العزال د رضا دپاره او د هغه د امر د منلو د پرځای کولو دپاره. لطائف المعارف په 14مه صفحه کې دا روایت نقل کړی. نو الله تعالی دې مونږ او تاسو ته
د دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله تعالی دې توفیق دا هم راکړي چې یو مسلمان مو کومه فایدهمنه خبره رسیږي هغه هم ورسوو. والسلام علیکم ورحمة الله.